سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. څارګره ملي اداره وایي په کابل کې د 2 ډلیزو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. د دغې ادارې د مسؤلینو په وینا د طالبانو دغې اووه کسیزې ډلې غوښتل د څارګرې ملي ادارې پورې اړوند د شاه امان الله غازي پر روغتون او کورنیو چارو وزارت ډلیز ځانمرګي بریدونه وکړي، خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې ترهګریزې زده کړې یې د پاکستان په چمن سیمه کې د احمد کندهاري پورې اړوند په 5 بېلابېلو مدرسو کې ترلاسه او د عارف او عرفان په وسیله کابل ته رالیږدول شوي وو. ولسمشر غني ټولو والیانو ته په خطاب کې وویل خلک د نوملیکنې بهیر ته وهڅوئ، خو په دې ملي بهیر کې لاسوهنه مه کوئ. ښاغلي غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د ټولو ولایتونو له والیانو او امنیتي مسؤلینو سره په خبرو کې وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو شوراګانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ ټاکنې به په پوره خپلواکۍ سره ترسره او په والیانو یې ټینګار وکړ هغسې چې د حکومت مشرتابه غړي په د ملي بهیر کې لاسوهنه نه کوي، والیان هم په دغه بهیر کې د مداخلې حق نه لري. د نوموړي په وینا د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د اساسي قانون له مخې چې د راتلونکي کال په لومړیو کې ټاکل شوي هم ترسره شي. له دې سره سم د کندهار په ګڼو مرکزونو کې د پارلماني ټاکنو د نوملیکنې پاڼې ختمې شوي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون غږ کوي چې ژر تر ژره دې دغه ستونزه حل کړي څو ټول وګړي وکولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي. تر اوسه په کندهار کې 1,60,000 کسانو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې د لړۍ شاوخوا 10 ورځې تیریږي. په کندهار کې د ټاکنو کمیسیون وایي چې دلته د نوملیکنې لپاره د خلکو پراخ ګډون د دوی د تمې پر خلاف و. کتابونه خلاص بلاره چې ورته داسې وایي د 12 بجو دي بالان ور نه کېږي دا خو ګرده خواري خلک دي ولې وایي چې ته چې داسې چناب وکړي خو څه دا نه د مرکز د کندهار نه پورته کوي نو کمیسیون وایي چې د مرکز د خوا څخه موږ ته نه دي راکول سوي نو زه نه پوهېږم چې مرکز ولې د کندهار سره خصوصا د جنوب غرب حوزې سره داسې تعصب کوي چې دا زموږ د خلکو حق حقوق دی. یو واري وایي په ملي پروسه کې اشتراک وکړي، موږ خلک دې ته تشویق کړل، خلک راووتل په جمع په جوش اشتراک وکړي، د بلې خوا ټکران پر کم کړله. رښتیا هم هغه احتیاطي مواد چې موږ درلودله چې هغه وخت چې په یو مرکز کې کمیږي موږ به هغوی ته ورسوو، هغه هم خلاص په مخ باندې نو چون د اصول سره برابر مرکزي دفتر هم په جریان کې اچولی دي چون دا یو پروسیجر دی چې دا باید موږ مرکزي دفتر ته پیشنهاد وکړو، مرکزي دفتر رئیس دارالانشا باید هغوی موږ ته اپروو یا منظوري راکړي، اوس له هغه څخه موږ ته امر کوي چې مواد څخه بیا هغه مواد چې موږ لرو یا دوی راته پیدا کوي بیا د هغوی څخه موږ استفاده کوو. ولسمشر غني وایي د خبریالانو پر وړاندې هر ډول ګواښ او زور ویل جرم ګڼل کیږي. ښاغلي غني د ټولو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د ویډیو کنفرانس له لارې همداراز لارښوونه وکړه چې له خبریالانو او څېړونکو سره د معلوماتو د شریکولو په برخو کې همکاري وکړي او هغوی ته د سلیقوي چلند پرته یو شان معلومات ورکړي. په دې ویډیو کنفرانس کې د ولسمشر دویم مرستیال هم په مرکز او ولایتونو کې د خبریالانو د امنیت پر خوندیتوب ټینګار ترڅنګ وویل چې د هیواد والیان دې د خبریالانو د امنیت خوندیینې په برخه کې هڅې وکړي. له دې سره سم تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د شک واښونو د کابو کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. یو شمېر خبریالان زیاتوي دوی د ترهګرو لخوا په نښه او ځینې وخت هم د افغان پوځیانو لخوا وهل کیږي، خو تر اوسه د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بریالي شوي نه دي چې د دغو ننګونو د حل په برخه کې لازم کار وکړي. او د حکومت اجرایه رئیس په حکومت تور پورې کوي چې د کاري بوختیاوو د رامنځته کولو په برخه کې ولس غولوي. عبدالله د یوې خبري ناستې پر مهال زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت له فساد سره مبارزه او د بېوزلۍ کموالی د خلکو بنسټیزې غوښتنې دي، خو حکومت په دې برخه کې اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.